په راتلونکو 3 ورځو کې به په افغانستان کې د طالبانو واکمني 2 کلنه شي. د افغانستان د سولې د څار بنسټ د یو راپور په خپرولو سره وایي چې طالبانو په دې موده کې د ښځو د ازادۍ ځپلو، د خبریالانو او پخواني پوځیانو په ډله ایزه توګه مجازات کولو باندې لاس پورې کړی. د دغه بنسټ موندنې ښیي چې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د روان کال جون میاشت پورې د تیر حکومت د پوځیانو او چارواکو پر وړاندې د تاوتریخوالي 400 قضیې ثبت کړي چې له دې جملې څخه 290 د طالبانو لخوا ترسره شوي دي. د دغه راپور په یوه بله برخه کې د رسنیو د فعالیتونو د ځپلو او د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړه یادونه شوې. د افغانستان د سولې د څار بنسټ موندنې ښیي چې په تیرو 2 کلونو کې افغان ښځو د طالبانو د کړنو پر وړاندې 80 ځله لاریونونه کړي چې د طالبانو لخوا له تاوتریخوالي سره مخ شوي دي. شرایط فعلی در وضعیت بد قرار دارند چون محدودیت ها با گذشت هر روز بالای زنان افغانستان بیشتر میشه و این محدودیت ها سبب از این میشه که زنان افغانستان با مشکلات زیاد روبرو میشه چون در افغانستان اکثریت از زنان سرپرست خانواده ندارند و خودشان نانآور خانواده هستند. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه اندېښنې په داسې حال کې زیاتې شوي چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ 2 اونۍ وړاندې د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د خپلې غونډې ګډه اعلامیه خپره کړه. په دې اعلامیه کې د یوه ټولګډونه حکومت د جوړېدو ترڅنګ د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونو ته په درناوي هم ټینګار شوی دی. تا زمانی که یک دولت مشروع ملی و دولت منبعث از اراده مردم افغانستان در افغانستان تشکیل نشه که پابند به کنوانسیون ها و قوانین بین‌المللی، میثاق های بین‌المللی و از همه مهمتر منشور سازمان ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر باشه، هیچ کشور جهان با افغانستان به شکل رسمی و دیجور داخل اقدام نخواهد شد و طالبان را و امارت اسلامی جان هیچ کشوری حاضر نیست که به رسمیت بشناسد. طالبان په داسې حال کې د خپلې واکمنۍ 2م کال ته ننوځي چې لیدل کېږي ښځې او نجونې د محدودیتونو د څپو شاهدانې دي. په افغانستان کې د ښځو حقونو فعالانو اصلي اندېښنه دا ده چې نړۍ د ښځو حقونو او ازادیو ته د درناوي لپاره پر طالبانو لازم فشار نه دی راوړی.